السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان وختي دی کی سی ټول و ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دې غوډۍ کې زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هر نمبر ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. دوستان که څوک تاسو ته بار بار میسجان کوي یا تاسو ته بار بار ټلیفونان کوي، تاسو ته هغه سړی نه وي معلوم چې دغه سړی څوک ده او دا سړی ولې ماته بار بار ټلیفونان کوي. نو که تاسو غواړئ چې د هغه سړي ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، نو دغه به تاسو څنګه کوئ. په دغه ویډیو کې به دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. او د هغه رقم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د هر چا د شناخت کارت ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، دغه به تاسو څنګه کوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه دواړې طریقې درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټ کې درکړې ده. له هغه ځای څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دوستان تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې ګور دوستان دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، د هغه رقم تاسو یوه لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې تاسو ته خلاص شي. کله چې ګور دوستان دغه اپلیکیشن تاسو ته تاسو په موبایل کې خلاص شو، اوس که تاسو غواړئ چې د هر نمبر ټوټل ډیټیل راوباسئ چې دغه نمبر د چا په نامه ده او ماته ولې بار بار میسجان کوي یا دغه رقم ولې ماته بار بار ټلیفونان کوي. دغه رقم ګور دوستانو په اول سر کې څلور اپشن تاسو درکوي. اسلام سو، دغه رقم سیم ډیټا پیس سو، جاب سو، دغه رقم پاسپورت ټریکینګ سو. دغه رقم دوستانو که چیرې تاسو لاندې ولاړ شئ، لاندې هم تاسو ته بیخي ډېر اپشنان درکوي او دا ټوټل اپشنان تاسو په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. نو دغه رقم ګور دوستان تاسو راسئ په سیم ډیټا بیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په سیم ډیټا بیس باندې کلیک وکړئ، دلته دوستان بیا تاسو ته د بیخي زیات اپشنان درکوي. ګور دوستانو سیم ډیټا نیو سو، سیم اون یور سینایسي سو، فایند سیم اونر سو، سیم ډیټا سو، سیم ډیټا 3 سو، دغه رقم نمبر انفارمیشن سو، موبایل پیکیجز سو، سیم ډیټا 4 سو. دغه رقم ګور دوستانو زه راځم سیم ډیټا نیو باندې دوستانو زه کلیک کوم. کله چې ګور دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې د هر نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، صرف به دوستان تاسو هغه نمبر کې ولیکئ. نو ګور دوستانو زه راځم هغه نمبر کې لیکمه. کله چې ګور دوستان تاسو هغه نمبر کې ولیکئ او تاسو غواړئ چې د هغه سړي ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، دغه به تاسو څنګه کوئ. ګور دوستان ما دغه نمبر کې ولیکل او دغه رقم دوستانو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، وایي پلیز ویټ، تاسو به یوه لږ انتظار ورته وکړئ تر څو د دغه ډیټا دلته دی تاسو ته راوباسي. نو ګور دوستانو هغه ټوټل ډیټا یې دلته راوایستله. دغه رقم ګور دوستانو پوره نامې سو، دغه رقم موبایل نمبر یې سو، د شناخت کارت نمبر یې سو، مکمل پته یې سوله. نو ګور دوستانو دغه سړي ټوټل ډیټیل یې تاسو ته راوایستل. او دغه رقم که تاسو اوس غواړئ چې د هر چا د شناخت کارت ډیټیل راوباسئ، صرف به دوستانو تاسو د هغه سړي د شناخت کارت نمبر دلته تاسو ورکړئ. که چیرې دوستان تاسو د هغه سړي د شناخت کارت نمبر ورکړئ، دوستان بیا به د هغه سړي د شناخت کارت ډیټیل ټوټل تاسو ته راوباسي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر چا د شناخت کارت ډیټیل او د هغه رقم د هر چا د نمبر ډیټیل په خپل موبایل کې ځان ته معلوم کړئ. نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټ کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستان که مې ویډیو خوښه وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د رقم د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.